ای پنچری د غمې واوره، ای نسواري د غمې واوره، زه په اشعارو کې مناظرې کومه، د باطل پرستو مقابلې کومه، ماته د ټینګې بدعتیان خو نه دي، د بدعتیان دي پنچپیریان خو نه دي، دستا پنیس خو خلالې جایز دی، هم پکې د درېلې څلوېښتې جایز دی، هم د مزو او خوراکونو دین دی، هم د بدعاتو رواجونو دین دی، په دې نجسه خوله لګیا یې، له د نسوارو ډکه خوله لګیا یې، زمونږ شیخانو بېعزتي کوي ته، د قرآن حدیثو بحرمتي کوي ته، ای نسواري د سبق واز کوي، زمونږ د شیخانو سره څنګ باز کوي، زمونږ ریاض الله شیخ القرآن به منې، ولاړ باطل ته په میدان به منې، ډېر بدعتیان یې ځغلولي دي ډېر، هم پنچپیریان یې شرمولي دي ډېر، هسې په نامه خو پنچپیریان پاتې دي، د خوراکونو غله ډاکوان پاتې دي، یو طرف رد په خوراکونو کوي، هم بیا قدم په خیراتونو کوي، هم سم پګړې به یې وهلي وي، هم ګیر چاپېره راتاو شوي به وي، خو راته وایي چې مفتیان دي که نه، مفتیان خو نه دي تش بدوان دي که نه، که ترې تپوس په بخاري کې وکړې، که په مشکات یا ترمذي کې وکړې، جرح تعدیل په کتابونو کوي، د بخاري ځنې بابونو کوي، راشه خالص کلک سلفي شه، تقلید پرېږده محمدي شه، تقلید کې ګټه او تاوان خو څه دی، د تقلید پرې خو اخر نقصان خو څه دی، حیا درویش درته سوالونه کوي، د بدعتیانو سره بحثونه کوي، حیا درویش درته سوالونه کوي، د بدعتیانو سره بحثونه کوي.